د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ او د ژوند چارې به مو په سمه توګه مخته ځي. د اسلام دښمنان همیشه ډول ډول فتنې جوړوي. دغه فتنې او مکرونه جوړول دا ښکاره کوي چې دوی په نظامي ډګر کې ماتې وخوړلې ده، خپله مخامخ نشي راتللی او اوس غواړي د خپلو ښځو په وسیله دغه میدان ګرم کړي. دوی همیشه د دې لپاره چې یو مسلمان باعزته او قدرمن مسلمان سپک کړي، همیشه یې افغانان نړۍ او نور مسلمانانو ته سپک معرفي کړي دي. په روسیې کې د یوې نجلۍ لخوا ادعا وشوه چې ګواکې د قاري سعید خوستي لخوا په زبردستۍ بوول شوې ده او جنسي تیری ورسره شوې ده، خو هر څه زر د لمر په څیر روښانه شو. ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې زه د هرې محکمې لپاره حاضر یم. هغه که چیرې دا نفر د امارت په محکمه اعتبار نه لري، زه ورسره بلې هرې محکمې ته هم تللی شم. د دغې نجلۍ دغه ویډیو خپرول او په داسې یو مهمه ورځ خپرول چې هغه د افغانستان د ازادۍ لمانځلو لومړۍ کلیزه وه او د اسلامي امارت لخوا یې په شانداره توګه د لمانځلو تیاری نیول شوی. په داسې یو ورځ د دې ویډیو خپرول په خپله د دې معنا ورکوي چې دغه یو پلان شوې دسیسه وه. دا هر څه ډیر زر ښکاره شو چې دا یو دسیسه ده او دغه نجلۍ دروغ وایي. تاسې به د ویډیو په راتلونکي برخه کې هغه ویډیو وګورئ چې د قاري صاحب سعید خوستي سره د دغې جنۍ نکاح تړل کیږي. د نکاح په دغه مراسمو کې قاري صاحب سعید خوستی په خپله او د نجلۍ لخوا د نجلۍ پلار د قاري صاحب سعید خوستي ترڅنګ ناسته. دغه نفر چې سپین ږیری او د تیر حکومت یو جنرال ده، د نجلۍ پلار ده. یو بل مجاهد په الله قسم یادوي، وایي چې دغه سړي له لوري 2 ځلې په عذرو سره ورته وړاندیز وشو چې زما په کور کې 2 پیغلې لورګانې دي او په عذر سره یې راته وویل چې زما د لورګانو سره د یوې سره واده وکړي. ښاغلی قاري سعید خوستی د ټولو مبارزینو سرلاری و، د غوره منطق او استدلال له مخې مشهور و. هغه ډیر د حوصلې او نرم مزاج خاوند و. په لایف خپرونو کې به یې د هغه چا اعتراضات په ډیره ښکلې توګه جوابول چې چا به د اسلامي امارت په وړاندې اعتراض کوو. د یو عالم او مبارز په داسې ډول رسوا کول یو غټ پلان او دسیسه ده. شاید دغه دسیسه یوازې قاري صاحب سعید خوستي ته نه، نورو ته هم ښکل شوي وي. الله تعالی دې وکړي چې نور ملګري هم دې ته پام وکړي او خپل ځان حفاظت وکړي. تاسې د ویډیو هغه برخه وګورئ چې د قاري صاحب سعید خوستي نکاح پکې تړل کیږي. محمد حکیم په دې نامه باندې بل لور نه لري. په نکاح صحیح شرعي او مسلماني په یوه دغه مهرین چې په دې حاضرو مسلمانانو کې تعین شو. قاري صاحب تاسو د خپل د نفس د ځان لپاره قبوله کړې مو وه، قبوله مو کړه؟ تاسو قبوله کړې وه او قبوله مو کړه؟ تاسو قبوله کړې وه، قبوله مو کړه؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. محمد سعيد نميگي، احمد الله سعيد نميگي. تاسو وکالة ورکړې مو ورمکړه او تسلیموي. تاسو وکالة ورکړې مو ورمکړه او تسلیموي. تاسو وکالة ورکړې مو ورمکړه او تسلیموي. خیر. دغه بیبي سنبل چې د خواجه محمد حکیم لور ده، چې خواجه صاحب محمد حکیم په دې نامه باندې بل لور نه لري. په نکاح صحیح شرعي او مسلماني په یوه دغه مهرین چې په دې حاضرو مسلمانانو کې تعین شو. قاري صاحب تاسو د خپل د نفس د ځان لپاره قبوله کړې مو وه، قبوله مو کړه؟ تاسو قبوله کړې وه او قبوله مو کړه؟ تاسو قبوله کړې وه، قبوله مو کړه؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله
الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده. د دې ویډیو نه په ښکاره توګه معلومیږي چې د قاري صاحب سعید خوستي نکاح له دغې نجلۍ سره شوې ده. که څه هم دغه نکاح کول یا نه کول یوه بېله خبره ده او قاري صاحب سعید خوستي ته په کار و که نه و چې دا نکاح یې کړې، خو اوس چې کومه پیښه رامنځته شوې چې دغه نجلۍ کومه ادعا کوي هغه بالکل بې ځایه ادعا ده. ښاغلی قاري صاحب سعید خوستی یو شریف انسان ده. ښاغلی قاري صاحب سعید د یو داسې استخباراتي لوبې قربان شوی چې د انسان په ذهن کې هم نه ګرځېږي چې حتی دغه پس فطرته خلک به د خپلو ښځو په واسطه هم خپل اهداف لاسته راوړي. تاسو په هغه ویډیو کې په واضحه توګه لیدلی شئ چې ښاغلی قاري صاحب سعید خوستي د روغې جوړې خبرو لپاره د دوی کور ته ورغلی ده. لومړی یوه ښځې سره یو بیلچه ده چې ښاغلي قاري صاحب ته وایي چې زما کور ته مه راننوځه یا وځه په فارسي، خو بیا بله یو ښځه ورته وایي چې راځه راشه خبرې وکړه. له دې نه وروسته چې ښاغلی قاري صاحب سعید خوستی له دغه کور څخه وځي، یو ښځه چې ظاهرا یا قاري صاحب سعید خوستي ته وایي چې زر وځه او شاخوا نه بیلچه پرې وار کوي. ښاغلی قاري صاحب سعید خوستی د خپل شرافت او عزت له مخې دې ښځې ته هېڅ غږ هم نه کوي او همداسې ترې وځي. نو موږ او تاسې باید هوښیار اوسو او په دغسې ډول لوبو باندې ونه غولیږو تر څو هغه خلک چې د کفر لپاره یې 20 کاله لابي کړې ده او د اسلام په ضد باندې جنګېدلي دي، هغوی به له هرې حربې کار اخلي. دې باندې موږ مطمئن یو چې دا به کیدای شي لومړی دغسې یو پیښه هم نه وي، نورې داسې پیښې کیدای شي جعلي پیښې رامنځته شي او کوشش دوی وکوي. ځکه اوس دوی په دې پوهېږي چې دلته دا نظام ورځ تر بلې ورځې پیاوړی کېږي او نظام الحمدلله د افغانانو زړونه ګټلي دي، ټول افغانان ورباندې راټول دي، امنیت یې راوستلی ده. نو یو قسم رواني جګړه دوی روانه کړې ده، یو قسم د اسلامي امارت دغه سپېڅلی صف دوی بدنامول غواړي. څنګه یې بدنام کړي؟ خو دغه صف اول په اشخاصو نه ده تړلی، دا یو سپېڅلی صف ده. که په دې صف کې هر څوک یو غلط کار هم کوي، دا په دې معنا نه ده چې دا صف غلط ده یا دغه اسلامي نظام کې مشکل ده، بلکې د هغه سړي خپله اشتباه ده او خپله غلطي ده. او بل چې اوس روانه